السلام علیکم ملګرو. افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړی دی د سریلانکا خلاف د یو ټیسټ لپاره افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړی دی ما چې دغه سکواډ وکتو یاره بالکل بهترین سکواډ اعلان کړی دی. زما په نظر باندې چې کوم کلارین چې اغوستي دي، کوم لوبغاړي چې اغوستي دي، کوم بیټسمنان چې اغوستي دي دغه ټیسټ یو ټیسټ سره دپاره دغه یو ټیسټ میچ دپاره بالکل انشاءالله دی افغانستان کرکټ بورډ کوم نوی چیف سلیکټر چې دی احمد شاه سلیمان خیل د ټیسټ دپاره بهترین سکواډ اعلان کړی دی. ما چې کوم دغه سکواډ وکتو بالکل مکمل د ټیسټ پلیران پکې دي، همدغه شان د پلیران پکې مزم کوي. په دې کې به زه هم کوم واسطو والا پکې نه وي او چې واسطو والا پکې نه وي انشاءالله افغانستان به سریلانکا سره یو بهترینه جپټه وي او بهترین پرفارم به افغانستان دغه لوبغاړي چې کوم دي انشاءالله تاسو سره شریک کوم. تاسو به خپل وګورئ چې بالکل د ټیسټ سکواډ چې کوم دی هغه اعلان کړی دی، هغه سپینرانو ته موږ وګورو، هغه فرست بالرانو ته موږ وګورو، مکمل د ټیسټ سکواډ یې اخیستی دی. نو په دغه کې به کوم واسطو والا نه وي د خیره سره. تاسو دغه سکواډ طرف ته د سکواډ کیپټن حشمت الله شاهدي دی، بالکل بهترین لوبغاړی دی د ټیسټ، بالکل ټیسټ دپاره بالکل همداسې لوبغاړي پکار وي. ابراهیم ددران ته کوم موږ وګورو یو بهترین سټروک والا بیټسمن دی، د ټیسټ لوبغاړی دی. عبدالمالک ته کوم موږ وګورو د ټیسټ لوبغاړی اغوستی دی. نور علي زدران ته کوم موږ وګورو دا هم د ټیسټ لوبغاړی دی، بهترین پرفارم شو کوي. رحمت شاه ته کوم موږ وګورو میډل اډر کې بهترین پرفارم شو کوي، وکټ او درې سکور کوي، څلوري زره ولي. بهیر شاه محبوب یې اغوستی دی، دا هم د ټیسټ دپاره یو بهترین لوبغاړی دی. ناصر جمال چې کوم لیفټ آرم بیټینګ کوي یو بهترین د ټیسټ بیټسمن دا هم دی. اکرام علي خیل ته کوم موږ وګورو ماشاءالله بهترین بیټینګ کوي، ښایسته بیټینګ کوي، دا هم وکټ کیپر دی. او اسحاق رحیمي یې اغوستی دی، دا هم وکټ کیپر دی. ټیم سره دغه دوه وکټ کیپران دي. رحمان الله ګربز یې ځکه نه دی اغوستی چې هغه د ون ډے او د T20 پلیر دی. دلته اکرام علي خیل هم سلو بیټینګ کوي، اسحاق رحیمي هم سلو بیټینګ کوي. خو د دې دواړو نه به یو وکټ کیپر سلیکټ کوي. زما څومره خیال دی چې انشاءالله دی په دې کې به اکرام علي خیل اچوي. د هغې نه راوکه بالرانو ته راشو، سپین بالینګ ته د افغانستان بهترین بالران یې اغوستي. قیس احمد یې اغوستی دی، لیګ بریک بالینګ کوي، بهترین بالر دی. ضیاء الرحمن اکبر یې اغوستی دی، لیفټ آرم بالینګ کوي، دا هم ډېر ښه بالر دی. ظاهر خان چینمین بالینګ کوي، بهترین بالر دی. دا هم فرست بالرانو ته که موږ راشو امین احمد زیب بهترین بالر دی، فاسټسټ بالر دی. افغانستان دپاره په ټیسټ کې بهترین پرفارم شو کړی دی. رحیم صافی یو بهترین بالر دی، ثابت به شي ښه به ثابت شي. نوید زدران که دې پرفارم ته موږ وګورو نو دغه د افغانستان سکواډ چې تاسو سره شریک کړو. تاسو په نظر افغانستان کرکټ بورډ چې کوم دغه سکواډ اعلان کړی دی څنګه سکواډ دی؟ ستاسو په ذهن باندې کم لوبغاړی پکې نشته دی، کم پکې شته دی ستاسو په ذهن باندې؟ زما په ذهن باندې خو یاره بهترین سکواډ اعلان کړی دی، بالکل د ټیسټ دپاره همدغه کم لوبغاړي چې اغوستي دي دغه بهترین سکواډ دی. تاسو هم راسره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ. که تاسو هم د افغانستان د دغه نوي چیف سلیکټر د احمد شاه سلیمان خیل د دغه سکواډ نه مطمئن وئ نو په کمنټ کې شاه سلیمان خیل زنده‌باد ولیکئ، افغانستان کرکټ بورډ زنده‌باد ولیکئ. چې او دغه ویډیو سره دغه ښه سکواډ دپاره لایک هم کوئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې ټول ملګري ورنه خبر شي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.